ما ته وی چې عمره ته دومره غټ سړی نه څومره چې غټ نبی علیه الصلاۃ والسلام. عمره چې ښځه راته وایي چې ته دومره غټ نه یې څومره لوی شان چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام دی. هغه ته بیبیانې جواب ورکوي نو زه به تا ته نه درکوم. هغه ته بیبیانې جواب ما ته څه شي نبی علیه الصلاۃ والسلام ته د هغه بیبیانې جوابونه ورکوي. زما لور حفصه زما محبوب ته جوابونه ورکوي. دا خبره چې ما اورېده راپاڅېدم ډایرکټ د کور ووتم ډایرکټ رالم په خپلې لور حفصه پسې. ما ورته وایي چې حفصه ته رښتیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته جوابونه ورکوي. بیا هغې راته وایي چې دا بابا د الله تبارک وتعالی په موږ باندې ډېر لوی فضل دی چې موږ د نبي علیه السلام بیبیان موږ باندې الله ډېر لوی فضل دی چې موږ د نبي علیه السلام بیبیان یو. په دې باندې موږ فخر کوو، موږ پرې ډېرې خوشحاله یو. خو بابا کور خو دې ښځه خاوندي نو خامخا خبرې پکې راشي. جواب ورله کله کله ورکړو کور دې ژوند دی نو. ما چې دا خبره واورېده ما ورته وایي چې حفصه ګورې عایشې ته به نه ګورې خپلې بلې ملګرې ته. عایشې ته به هسې نه چې عایشه نبي علیه السلام له جوابونه ورکوي او ته ولې هم جوابونه ورکوي. ګورې هغه ستا نه په عمر کې هم وړه ده او په شکل صورت کې در نه هم ښکلې ده او د نبي علیه الصلاۃ والسلام سره مینه هم ډېره ده. هسې نه چې ته هغې ته ګورې د هغې په شان چلونه شروع کړي. د هغې په شان چلونه به نه کوي. هغه نبي علیه السلام ته ډېره محبوب ده او ډېره نږدې ده او ستا نه ښایسته هم ده او ستا نه وړه هم ده. هغې ته به نه ګوري. د خپلې لور ته مې نصیحت وکړو. بیا لاړه په ام سلمه رضی الله تعالی عنها پسې. ما ورته وایي چې ام سلمه رښتیا تاسو نبي علیه السلام ته جوابونه ورکوئ؟ بیا هغې راته وایي چې یاره عمره په هر کار کې دې کار وي، په هر کار کې دې بس زمونږ په کور کې دې هم دخل اندازي شروع کړه. خاوند مو دی نو زمونږ خاوند دی، مونږ ښځې یو، ژوند دی، کله پکې هر څنګه خبرې پکې راځي. اوس ته زمونږ په کور کې ولې خبرې کوې؟ په هر کار کې ستا کار وي. ام سلمه راله زړه مات، هغې راله زړه مات کړو. دغې ځای نه را روان شومه. مې وایي چې بیا مې دا خبره واورېده چې نبي علیه السلام بیبیانو ته طلاق ورکړی دی. ما وایي چې ښه مې دا حفصه پوه کړې وه خو دا نه پوهېده. خپله لور مې یاده کړه حفصه مې پوه کړې وه خو دا نه پوهېده. لاړه هلاکه شوه زما لور حفصه. ځکه چې په دنیا کې د نبي علیه السلام بیبیانې دي، په جنت کې هم د نبي علیه السلام بیبیانې که نه. نو چې په دنیا کې رښتیا ختمه شوه، ما ورته وایي چې په جنت کې بیا ستاسو رښتیا څنګه پاتې کېږي. لاړې حفصې د جنت نه پاتې شوې. وی لاړم پسې په منډه ما ورته وایي چې حفصه نبي علیه السلام تا ته طلاق درکړی دی. هغه په ژړا شو چې ما ته پته نشته، ما ته پته زه نه یم خبر. ما ورته وایي چې حفصه پوه کړې مې خو ته نه پوهېدلې، ته ما پوه کړې خو ته نه پوهېدلې. ګوره پلار دې ته وایي ښه پلار هغه پلار دی چې لور ته دا ووایي چې لورې د خاوند به دې عزت کوي. لورې زما د کور نه چې ووتې اوس کور دې دغه د خاوند کور دی، هلته مړه او ژوندی به په دغې ځای کې. او لورې هلته زما بېعزتي مه کوه، ځکه چې ته خاوند له جوابونه ورکوې نو خلک به وایي چې د پلانکي لور چې ده نو ډېره بېادبه ده. زما نوم باندې به بېادبه یادېږي. لور ته وعظ وکړه، نصیحت وکړه، د خاوند ادب کوه، د خاوند احترام کوه، د خاوند عزت کوه. هسې نه چې خلک بار دا خبرې کوي چې د پلانکي لور جبوره ده. زما نوم چېرته بار په دې الفاظو یاد نه شي. پلار ته دا پکار دي چې لور ته څه وکړي؟ نصیحت. داسې پلار صحیح چې لور یې ورته خبره وکړي، دی ورته وایي راځه ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده، وایي راځه ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده، ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده چې رای ولې ځان کره یې مروره کښېنئ. د هغې کور یې وران کړو، قرآن یې نه دی کور یې وران خو دا دې ورته ویلی په دې په ځای باندې چې لورې دا د خاوند دی د ده سره وچه خوره او زما د کور هغه لمده تاله غوره ده، دا وچه تاله غوره. نو د هغې کور به بد شوی و که نه. نو دی ورته وایي ستا د پلار کره ډوډۍ ډېره ده، زه په تا باندې بوج نه یم، وایي راځه زموږ کره. په لور باندې څه وران کړي؟ کور وه. نو پلار له پکار دی چې لور ته څه کوي؟ نو عمر رضی الله عنه ته وفرمایل وی حفصه ما درته ډېر نصیحت کړی خو ته نه پوهېدې. حفصه رضی الله عنه ته وفرمایل ما ته پته نشته د نبي علیه السلام ته پته. عمر رضی الله عنه فرمایي چې مسجد نبوي ته رالم، ټول صحابه کرام د منبر سره راټول شوي او ژاړي چې نبي علیه السلام ټولو بیبیانو ته طلاق ورکړی. نبي علیه السلام به څومره غمجن او څومره خفه وي، دومره غمجن دی. وی زه ټینګ نه شوم، وی ورغلم هغې کوټنۍ ته خېجم، د نبي علیه السلام بالاخانې ته خېجم، د نبي علیه السلام سره ملاقات وکړم. چې د هغې په سر باندې رباح رضی الله تعالی عنه ناست دی، هغه تور صحابي دا د نبي علیه السلام خادم و رباح. ما ورته وایي چې رباحه نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمایي چې عمر راغلی تا سره ملاقات کول غواړي. هغه وایي چې ټیک ده. رباح دننه لاړو، نبي علیه الصلاة والسلام ته وفرمایي چې عمر د اجازت غواړي. نبي علیه السلام هېڅ ونه ویل. رباح راووتو، ما ته وایي چې عمر ما ورته ستا نوم واخیست، نبي علیه السلام هېڅ ونه ویل. واپس راغلم مسلمان. بیا لاړم، ما ورته وایي چې رباحه لاړ شه نبي علیه الصلاة والسلام ته وایي چې عمر وایي تا سره ملاقات کول غواړم. دې بیا لاړو، دې نبي علیه الصلاة والسلام ته زما نوم واخیست، نبي علیه السلام بیا څه ونه ویل. چې عمر ستا نوم مې ورته واخیست، نبي علیه السلام سر ټیټ نیولی او هېڅ یې راته ونه ویل.